د یادو پروژو د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د خوست ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو وویل د دغو پروژو په بشپړېدو سره به د ښار دننه تګ راتګ ستونزې کمې او د باراني اوبو د راټولېدو مخه به ونیول شي. د دوی په خبره دا ډول بنسټیزې پروژې د ښاري نظم، اقتصادي فعالیتونو او د سیمې د پرمختګ لپاره مهم ګام بلل کیږي. پروژه چې په اوله، دویمه او دریمه ناحیه کې موجودیت لري، په دې باندې د ښاروالۍ ریاست له بودیجې څخه 21 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی دی. تقریبا 1400 متره طول سره یې سړک جوړ شوی دی، 220 متره طول سره یې لښتي جوړ شوي دي او په 5 میاشتو کې دغه پروژه تکمیل شوې ده. انشاءالله موږ په 1415 کال کې د ښار لپاره ښې پروژې لرو چې په مختلفو ځایونو کې مو ضرورتونه راټول کړي دي او هغې دپاره مو پروژې ډیزاین کړي دي. بل ورته د خوست ولایت اوسیدونکو د یادو سړکونو او لښتیو په جوړېدو خوښي څرګنده کړه او دا یې د ښار د پرمختګ لپاره اغېزناکه ګام وباله. هغوی له اړونده ادارو او مسؤلینو وغوښتل چې د ښار په نورو سیمو کې هم ورته پراختیايي او بنسټیزې پروژې عملي کړي څو ښاریان په اړونده برخه کې د لا زیاتو اسانتیاوو برخمن شي. دغه سړک یو چې د ښار ته ډېره ښکلا ورکړه، بل د پایدارونه جوړ شول، یعنی د ډېرو اوبو مخنیوی وشو. مخکې به دا سړکو کې به ډېرو اوبو کې کېوي، یو د دغې ناحیې چې د سړک جوړ کړو دا ډېر بهترین دی. دا یو سړک یو سوداګري سړک دی، په دا کې ډېر شرکتونه کمپنۍ کې کېدي. دا د خوست خلکو د ولسونو دپاره یو ښه مثبت کام و. د خوست ولایت د ښاروالۍ د رهبرۍ نه مننه او د اسلامي امارت د چارواکو نه مننه چې د خلکو د ګڼه ګوڼې د کمولو دپاره او د ټکرونو د مخنیوي دپاره، د نورو ستونزو د کمولو دپاره دوی سړکونو ته ډېره ترجیح ورکړې ده. بیا هم په آینده کې له دوی نه غوښتنه کوو تر څو نور هم داسې ولسي پروژې په کار واچوي تر څو د خلکو دپاره مفیدې تمامې شي. د یادونې وړ ده چې په یادو پروژو کې د سړکونو اساسي جوړول، د اوبو ایستلو معیاري لښتي، د تګ راتګ اسانتیاوې او د ښاري چاپیریال ښه والي ته ځانګړې پاملرنه شوې ده.